اولنی خبره خو دا ده چې او خاوند خپله ښځه ښخولی شي، لکه څنګه چې موږ تېر شوي نشست کې دا مسله بیان کړې وه چې خاوند او ښځه یو بل له غسل هم ورکولی شي، چې خاوند مړ شي ښځه وله غسل ورکولی شي، چې ښځه مړ شي خاوند وله غسل ورکولی شي. نو خاوند خپله ښځه ښخولی شي لکه څنګه چې د نورې ښځې ښخولی شي. لکه اوس مثال کې زه تا ته ووایم چې ته د پلانې ښځه ښخه که، ښخولی شي که نه شي ښخولی؟ ښخولی شي، هېڅ حرج پکې نشته. نو چې پردۍ ښځه ښخولی شي نو خپلې له ولی شي چې الله نه شي ښخولی، دا هم ښخولی شي. خو کې یو شرط دی. څه شرط دی؟ چې کوروالی د شپې نه یې کړی، چې دغې شپې له یې کوروالی نه یې کړی نو بیا یې ښخولی شي. او که کوروالی یې کړی نو بیا بل سړی د ده نه زیات حقدار دی، اگر که اجنبي. اجنبي څه معنا؟ چې پردی، اگر که اجنبي. حدیث انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري کې شتي، وایي چې شهدنا بنتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور وفات شوې وه او موږ وله تللي وو. دا کومه لور وه؟ موږ سیرت کې تذکره کړې وه، ام کلثوم رضی الله عنها. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر په غاړه ناست، فرأيت عینیه تدمعان، وی ما یې د سترګو ته وکتو نو اوښکې ترې روانې وې. بیا دا وایي چې هل منکم رجل لم یقارف الليله، تاسو کې دې څوک شته چې دې شپې له یې کوروالی نه یې کړی، جما یې نه یې کړي؟ ابو طلحه رضی الله عنه انا یا رسول الله، ما نه ده کړی. وی فانزل، ته کوشه قبر ته. وی فنزل فی قبرها، نو هغه کوشو د ام کلثوم قبر ته. نو دې نه دا مسله واضحه شوه د دې نه دا مسله واضحه شوه چې قبر ته هغه سړی به کوزیږي چې د شپې کوروالی نه یې کړی. که کړی یي او که د دې خاوند ومي نو بیا بل سړی حقدار دی، اگر که څه اگر که اجنبی پردی. یو خو دا مسله شو. بل دا ورور وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ته خپلو بیبیانو کې څوک ښخه کړې ده پخپله، نو نه یې ده ښخه کړې خپلو بیبیانو کې څوک، صرف خدیجه رضی الله عنها ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوې ده، باقي ټولې بیبیانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه بعد وفات شوي دي او د هغه د وفات نه بعد وفات شوي دي. خو یو دلیل شته، ډېر مزیدار دلیل دی. هغه حدیث امام ابن ماجه راوړی دی او اصل یې په صحیحینو کې دی، موږ بیان کړی هم دی څو څو پیرې، چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخري ژوند کې، ژوند بلکل آخرنۍ ورځې وې، د بقیع نه راغی، نو عایشه رضی الله عنها ورته یا رسول الله وا رأسا، سر مې مات شو له درد نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بل انا یا عائشه و رأسا، عایشې وایي زما سر مات شو، تکلیف پې ډېر. او دا د مرګ هغه بیماري وه چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شروع شوې، دقه شپې نه شروع شوې. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ضرکی لو متی قبلی فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. عائشې نو ستا څه که ته مړه شوې زما نه مخکې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته که ته مړه شوې زما نه مخکې، نو زه به درله په خپله غسل درکړم، زه به درله کفن درکړم، زه به د باندې جنازه وکړم او زه به دې ښخه کړم. جنښه واضح ده چې شوي نه دي، خو که شوی وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کولی دي سي. دا ته هم واضح شو چې خاوند خپلې ښځې له غسل
ورکولی شي ځکه چې یو کار ناروا دی پیغمبر څنګه هغې ته وایي چې ما به داسې کړی غسل هم ورکولی شي کفن هم ورکولی شي جنازه پرې کوي بیا به یې ښخه کړي دا ټول کارونه کولی شي بیا به عایشې رضی الله عنها وروسته ارمان کوي چې هغه شان شی چې پیغمبر زه به خپلو لاسونو لامبولی وی او ما له یې کفن را کړی وی او ما له غسل را کړی وی کفن یې را کړی او زه یې ښخه کړی وی په ما یې جنازه کړی مقصدی خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بیبي د خدیجې رضی الله عنها علاوه یو بیبي هم د هغه په ژوند کې نه ده وفات شوي ټول د هغه نه وروسته وفات شوي هو دا خبره څوک نشي کولی چې یاره پیغمبر دا کار نه دی کړی دا به ناروا وي یو خو دې په ناروا کېدو څه دلیل نشته او بل موږ پرې دلیل وښوو چې پیغمبر هم کوله خو داسې د هغه په ژوند کې شوي نه دي والله اعلم